اسانه ده او ډیره ساده ده دوستانو. راځو ویډیو باندې پیل کوو. کله چې دوستانو دغه جوړوي یو بوټیبل یو اس بي فلش جوړوي نو په دغه وخت کې تاسو ته ځینې فایلونو ته ضرورت دی. چې ضرورت دی په دغه وخت کې دوستانو تاسو به چک کوئ. دلته دوستانو تاسو به مثال یو دغه ضرورت دی چې یو تاسو باید میموري کارت یا دغه فلش ولرئ چې 4 جی بي څخه پورته وي. بل دوستانو دغه سافټویر چې رفرس نومیږي، رفرس دی اپلیکیشن دی او سافټویر، دغه لینک د ویډیو په ډسکرپشن کې ما دراچولی دا کولی شئ دغه ځینې تاسو شی ډاونلوډ کړئ. او په دریم قدم کې دا دوستانو د وینډوز آیسو فایل دی. وینډوز آیسو فایل څرنګه ډاونلوډیږي، ځینې خلک یې ډاونلوډ اپډیټ ډاونلوډوي، انټرنیټ نه کولی شي انټرنیټ نه هم ډاونلوډ کړئ. او ځینې خلک دوستان چې یو ډي وي ډي ورسره وي یا یو کیسټ ورسره وي د هغې څخه هم آیسو فایل جوړېږي. که چېرته تاسو په دغه کې هم مشکل ولرئ یا ډاونلوډ نه شئ کولی او یا آیسو ډي وي ډي څخه څنګه جوړیږي، نو که چېرته دوستانو غوښتنه وکړه چې څرنګه جوړیږي، آیسو فایل څنګه جوړیږي یا څنګه ډاونلوډیږي، د هغې په باره کې به هم ویډیو جوړ کړم. زه اوس په دې باندې وخت نه ضایع کوم ځکه چې وخت ویډیو ډېره اوږدېږي. د راځو طریقې ته چې تاسو طریقه درښیم چې څرنګه یو اس بي بوټیبل جوړیږي. په لومړي قدم کې به دغه سافټویر چک کړئ، دا به تاسو چک کړئ، انسټال به کړئ. دا چې لینک ما ډسکرپشن کې دا به تاسو انسټال کړئ. کله دا تاسو انسټال کړئ ډیر ساده دی او ډیر وړوکی سافټویر انسټال شو، فینش باندې کلیک کړئ، خپله اتومات سټارټ کېږي. چې کله چې سټارټ شو دوستانو دغه انټرفیس دی ډیر ساده او ډیر اسان، صرف ډیر یعنی بسیط او ساده دی. په دغه وخت کې دوستانو تاسو کولی شئ دا کله چې اوپن کړئ په دغه وخت کې به خپل یو اس بي فلش خپل کمپیوټر سره چک وصل کړئ چې وصل د خپله اتومات ډیټیکټ کړي. د ګورې ما ته ښه یعنې 14 جی بي دا ستاسو فلش دی، دا وایي کمپیوټر ته وصل شو. ورته هو همدا دی، دا چې تیار سلیکټ شو. ورته نور په دې سیټینګ کې ګوتې مه وهئ، ضرور نشته چې ګوتې ووهئ، صرف ساده به دغه ځای کې د کیسټ غوندې نښه چې تاسو ښکاري د ګورې آیسو ایمیج په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ او هغه کوم ځای کې چې هغه ستاسو آیسو فایل وي هغه آیسو فایل به انتخاب کړئ. چې کله مې انتخاب کړو دوستانو په سټارټ باندې کلیک وکړئ. دلته تاسو یو وارنینګ میسج درکوي چې یعنې تاسو غواړئ په دغه فلش کې چې دی هغه ډیلیټېږي، ورته اوکې ډیلیټ دی شي، فرق نه کوي، صرف اوکې باندې کلیک کړئ دوستانو. نور ستاسو کار خلاص شو، بس نور صرف منتظر پاتې شئ چې دا خپل فایلونه کاپي کړي په دغه ته بوټیبل یو اس بي جوړه شي. دوستانو هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي. که ویډیو مو خوښه شوې ویډیو درسره لایک کړئ او نور دوستانو سره شریک کړئ. او آینده نیکسټ ویډیو لپاره په تمه اوسئ دوستانو چې هر څه باره کې تاسو پوښتنه وکړئ، موږ تاسو ته دغه جوړو او یا موږ په خپله یو موضوع وي، یو جالبه موضوع وي دغه چینل ته اپلوډ کوو. تاسو کولی شئ دغه چینل سبسکرایب وکړئ. چې تاسو سبسکرایب کړی وي بیا مننه له تاسو څخه زنګ نشان ووهئ تر څو چې موږ کله یو نوی ویډیو اپلوډ کوو دغه چینل ته تاسو ته به زر تر زره نوټیفیکیشن میلاویږي چې دغه نوی ویډیو اپلوډ شوی ده. تاسو کولی شئ هغه وګورئ او هغې څخه یو څه زده کړه وکړئ. دوستانو موږ په دعاګانو کې یاد ساتئ. بای د الله په امان.